د هند لومړي وزیر د خپل هیواد پاکولو ته مټې رابډ وهلي دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له هغې وروسته چې ډیر سټایل شوی دی چې په خپله یې د خپل هیواد پاکولو ته مټې رابډ وهي او لګیا دی او له یو ځایه ګند او مرداري راغونډوي. په ټولنیزو رسنیو کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې ښکاري هغه سهار وختي د سمندر غاړې ته ځي او هلته پراته پلاستیکونه او نور شیان راغونډوي او دغه ساحه پاکوي. دغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره لاس په لاس شوې ده خلکو ډیره ستایلې ده او وایي چې د هیواد مشران همداسې په خپله لاس په کار شي نو هغه بیا د نورو خلکو لپاره مثال وي او خلک بیا هم هڅه کوي چې په هماغه لاره تګ وکړي. نریندرا مودي چې کله په لومړي ځل د هند لومړی وزیر شو نو له هغې وروسته یې د سوچ بهارت ناره ووهله چې معنا یې پاک هند دی. هغه په هماغه وخت کې چې د جارو په لاس یې دغه کمپاین پیل کړ چې پکې ډېرو نامتو کسانو او فلمي ستورو هم برخه واخیسته او خلک یې دې ته وهڅول چې خپل هیواد پخپله پاک کړي. همداراز په دویم ځل په ټاکنو کې هم نریندرا مودي ګوند چې بریا خپله کړه او هغه په دویم ځل د هند لومړی وزیر وټاکل شو. اوس تازه د نیموړي دغه ویډیو خپره شوې ده چې پکې د سمندر له غاړې پلاستیکونه او نور شیان راغونډوي او دغه ساحه پاکوي. په ټولنیزو رسنیو کې خلک وایي کله چې د هیواد مشر په خپله هیواد پاکولو ته مټې رابډ وهي نو ملت به حتما د هغه په لاره ځي او خپل هیواد به پاک ساتي. د نریندرا مودي دا کار نه یوازې چې په هند کې خلکو ستایلی دی بلکې په نوره نړۍ کې هم د هغه دغه ویډیو خلک شیر کوي او ستاینه یې کوي.